وقال لهم نبيهم او فرمایل دوی ته نبی د دوی ان آیت ملکه یقینا نخد بادشاہی او د مشره د طالوت علیه السلام انداد یاتیکم التابوت چرازی ب تاسو ته صندوق دا د لرګو یو صندوق په دې صندوق کې د بنی اسرائیلو د مشرانو تاریخ آثار چې ورته وایي د مشرانو تبرکات د تبرک سيزونه پکې پراتو د موسی علیہ السلام پټګه د هارون علیہ السلام پټګه امسا د موسی علیہ السلام د تورات نسخه وغیرہ چې د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو نه کوم آثار پاتې شوی او تبرکات پاتې شوی دا په دې صندوق کې وو چې بنی اسرائیل کله جنگ راته د کافرانو سره په دې جنگونو کې د بنی اسرائیل نه دا صندوق کافرانو ونیو دا صندوق دوی ته دومره محترم او دومره د سکینه او د اطمینان شو لکه مسلمانانو د پاره چې څنګه بیت الله د سکون شه چې کله مسلمانان حج ته ځي یا عمره ته ځي په بیت الله چې کله د دوی نظر ولګي زړه ته یو قسم سکون حاصل شي دا هغه چاته پته لګي چې چا حج کړی یا عمره کړی وي نو الته چې دوی زی د بیت الله په لیدو سره دوی ته سکون د زړه حاصل شي نو دغه رنګ دا تابوت سکینه چې وو د دوی پیغمبران خو پاس شو موسی علی السلام نو خو لیکن د موسی علی السلام امسا پکې پروت هغه امسا چې غنه خامار جوړېده د موسی علی السلام معجزه وا د موسی علی السلام پټګه د هارون علی السلام دا رنګ دی هغه چې کوم آثار پاتې شوی نور پیغمبرانو نه کوم آثار پاتې شوی هغه تختې د تورات چې الله لیکلي ورته ورکړیو په کوی تور کې دا پکې پراتو دوی نه چکلا دا کافرانو ونیو بنی اسرائیل باندې دا وخت ډیر سخت تیرېده ځکه د دوی نه ډیر د سکون او د اطمینان شه کافرو ته ونیو نو ډیر خپشل دا د دوی لپاره د ماتم ورځ وا چې په کوم ورځ باندې بنی اسرائیل نه دا تابوت سکینه ونیول شو خو کار داسې وشو چې دا تابوت سکینه کافرانو چې ځان سره ویوړو دا تابوت سکینه به چې دوی کم علاقه او وطن ته وړل کم ولایت ته وړل عمل ته به وبا پیدا کېده مرضونه پیدا کېدل آخر د کافرانو ویل دې کې سپیرواله ده دا منګه ختمو د ځان نه دا بیرته ورکو دا بیرته منګه لري کو د ځان نه بنی اسرائیل د کافرانو داسې چل وک چې د غواګانو گاډه برابر ک ریړې چې ورته وای په دې غواګانو ریړې باندې دا تابوت سکینه کې خود او دوه غواګانې ور باندې ورپورې وتړلې او دای خوشک نو دغه تابوت سکینه روانو تر دې چې د بنی اسرائیل علاقه ته ورسید الله رب العزت دوی ته دا خبره وکړه چې د طالوت علی السلام د بادشاہي غټه نه خبر داوي چې تاسو نه چې کوم د سکون او د اطمینان شه کافرانو اغسته چې تابوت سکینه ده دا به بیرته تاسو ته واپس کیږي او دوی چې ولید رختیا تابوت سکینه دوه غواګانو باندې بارو یعنی ریړې ورپسې تړلې او دا غواګانې د دوی علاقې ته راغلي او دا د ملائکو په واسطه باندې دوی رهبری کېدل دا غواګان د دوی علاقې ته چې راغلل دا غواګان نو دا تابوت سکینه واغست دغه تابوت سکینه بارکه اوس د يهوديانو دا فکر ده چې د اقصا په لاندې طبقه کې چې کوم سورون ده په هغه سورون کې اوس هم دا تابوت سکینه پروت ده او ربانیین چې د دوی کوم يهوديانو مشران علماو په هغه وخت کې کله چې بخت نصر عمله کړي وا په هغه وخت کې دغه تابوت سکینه او د په خواوشا کې چې کوم عبادت کوونکي راهبان ربانیینو د يهوديانو هغه هم عمدلته بند پاتې شول په دې سورن کې اوس يهوديانو دغه سورن ته رسیدګي کړي او دغه عکسونه هم شیر کړي دي دوی راتلون کې پلان د يهوديانو دا ده چې موږ به دا تابوت سکینه مو باسو دلته به سليمان عليه السلام هیکل هغه هیکل چې سليمان عليه السلام جوړ کړو هغه عبادتګاه هغه مسجد هغه بیا دوباره موږ سیټ کوو او زمونږه مسیحا برازي ځکه په تورات کې دوی ته ویل شوی چې ستاسو مسیحا برازي مسیحانه مراد عیسی علی السلام خو دوی عیسی علی السلام مقابله وکړه نو الله دغه په بدل کې دوی بل مسیحا ورک مسیح الدجال نو دوی هغه دجال ته اوس په انتظار دي دوی دا وایي چې دغه تابوت سکینه منګه وباسو بیا بدلته د سليمان عليه السلام هیکل
هغه بیا دریم وار جوړو او الته بیا د هغه تخت د سليمان عليه السلام هغه برابرو بیا به زمونږ مسیحا راځي او په هغه بکینی په ټوله دنیا به بادشاہي کوي او دا خبره احادیثونه معلومه ده دا څه بکیږي د دجال برازي هغه په ټوله دنیا بادشاہي کوي خو بادشاہي به ډیر کم مودوي سوار لس میاشتې او سوار لس ورځې بوي او د دنیا په کروڑونو انسانان به دغه ملګرتیا وکي بلکې مسلمانان به دغه ملګری شي د دجال ملګری لکه څنګه چې کافران امریکایان او د دوی اوس مسلمانان ملګری شوي دي کنه ډیر مسلمانان نو همدغه رنګ دجال به ډیر خلک ملګری کیږي کم د ګوتو شمار خلک مجاهدین به دغه په خلاف باندې ودرېږي نو دوی دا پلان نیول دی نو تابوت سکینه هم دوی راوباسي اوس او دوی دا پلان لري چې اوس کله موږ مسجد اقصا ونړو او بیا د مسجد اقصا لاندې چې کوم تابوت سکینه ده هغه موږ راوباسو دا زموږ د مشرانو نه موږ ته پاتې ده نو د دوی په دې پلان باندې کار روان دی نو دا د بنی اسرائیلو دغه تاریخ یو لنغه د خلاصه وا ګوره مجاهدین اوس په امتحان او ازمایښت کې راغلل ډېر خلک په دې امتحان کې ناکام شي چې کله جهاد فرض شي هغه په یو بهانه په بل بهانه د الله د دین د غلبې لپاره جهاد پریدي بیا کم خلک چې په دې جهاد کې شریک شوي دي دا هم د امتحان لاندې راځي د خلکو کې دا خلک چې په امتحان کې ناکامیږي دا بیا څنګه ناکامیږي دوی بیا د دنیا د محبت دی وجنه دوی په امتحان کې ناکام شي دوی مال او دولت او خوراکونه او سکاکونه دا بیا په دوی ناکام کی ناکامی داوی چې دوی بیا جهاد توفیق ورته ملاو نشي یا دا چې دوی جهاد وکي هغه جهاد بیرته خراب کی دنیا پرسته دی وجنه د ماده پرسته دی وجنه اوس مجاهدین په امتحان کې شو نو طالوت رحمت الله علیه ورته ویل چې مخله په اردن کې یو نهر راځي تاسو په لار روانه تګی کیږم خو امتحان داده کداغه نهر نه او به تاسو نسکه کچا وسکلو دا وزما ملګری نوی ما سره بیا جهاد نشي کولای دنیا پرسته سړی ماده پرسته چوکی پرسته او دا رنګ تنخواه پرسته انسان دا بیا جهاد سره نشي رسولای نو تاسو بده نهر نه سکاک نه کوي مګر یو لپ او بو کچا واغست دا پروا نه کوي خو ځانونه په مړوي نه ځکه مال او دولت چې ډیر ک نو بیا خو ناکامېږي کنه بیا د کافر ملګری کېږي لکه په خوا چې مجاهدینو روس سره جهاد وکړ خو د مال او د دولت په هوس او هرس کې چې راغلل او بیا د امریکای د بیرغ لاندې ودرېدل او دا ویل چې دا څوک جهاد کوي دا د دې په خلاف باندې موږ جهاد کو د مجاهدینو په خلاف د جهاد اعلان کو ولی هغه جهاد خپل د مال او د دولت او د چوکې په وجه باندې خراب کم مجاهد چې د نفس مقابله ونکي یواده په دزو باندې څوک نه کامیابیږي چې خالی دزې کوي سبا مقابله ستاسو د نفس سره راځي کافر به مات شي ورستو به بیا مقابله د نفس سره وي اوس که نفس مقابله دی وکړه بیا ته کامیاب مجاهد او که نفس مقابله دی ونکړه یواده کافر باندې دز کول دا خو ډیر آسان کار دی اصل کې دا نفس چې سلیری ساته در سره ده لری کیږي درنه مقابله داسې ده چې شپې مور سره مقابله ده او ورځې مور سره مقابله ده چې ته ناست مور سره مقابله ده که ولاړې مور سره مقابله ده که روانې مور سره مقابله ده هر حال کې د نفس سره مقابله ده دغه مقابله او دا جهاد ډیر سخت دی ډیر کرته ډله لږه غالبه کیږي په لوی ډله باندې دا مو چې موږ خو 314 کسان یو موږ خو کم یو د امام مهدي ملګری به ډیر کم وي لکه هغه په داسې وخت کې راوځي چې دنیا پرستی به ډېره وي او د جهاد او دارنګې د اسلام د غلبې جذبه به ډېرو کمو خلکو کې وي د هغې ملګرتیا به ډېر کم خلک کوي نو کم من فئة قلیلة او هغې ته به الله په ټوله کره ارضي د ځمکې په کرې باندې الله د نظام او د اسلام د حاکمولو توفیق ورکوي